نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. نن درس قرآن کې د اومه سپاره خلاصہ بیانېږي. الله تعالی دغه سپاره په شری کې دا یو اصول یو ضابطه یو قانون دا بیان کړی دی. الله تعالی دا خبره بیان کړی دی چې کیم یو شای توس استعمالوي، توس یې خوري لیایت شي یا هغه شای توس وغندي یا د نکاح په شاینا کې ویل یا دغه نه بغیر چې څوره شاینا وي دغه د حرمت او د حلت اختیار دا صرف الله تعالی ته دی. الله تعالی ته اختیار دی چې یو شی میشتس باندې حلال کو یا یو شی میشتس باندې حرام کو. الله تعالی دا حکم کړی دی چې کیم یو شی متوسته حلال کړی دی هغه شی د توسته پوره حلال دی هغه توس استعمالوي، او چې کیم یو شی مو د توسته پوره حرام کړی دی هغه د توسته پوره حرام دی هغه ما استعمالوي. نو د هر شي اختیار دا صرف الله تعالی ته دی. مشرکین خداس کړی وي چې یغه د خپل ځون د پوره باز شاینه حلال کړی وي او باز شاینه حرام کړی وي. الله تعالی بیانوي چې داس خبره نه دو بلکې د هر شي د حلت او د حرمت اختیار د موته دی. بیا الله تعالی مخکې د یمین د قسم درې قسمونه بیان کړی دي. لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم. د قسم درې قسمونه دي، یو د یمین لغو، یو د یمین غموس، یو د یمین منعقده. دغه درې سره تعریفونه او دغه درې سره احکام دا په ذهن کې کښنوي. یمین لغو دا ته یی چې یو کاس د یو کور پکړلې یا نه کړلې باندې په خپل خیال د خپل ذهن مطابق رښتینه قسم وخوري او په واقع کې هغه شای غلط وي. دا دی وشي برکه قسم خوري چې دغه شای داس دی او د خیال هدا غاستای د سوچ هدا غاست هغه شای دی دغه خو په اصل کې هغه شای داس نه وي. دا ته وی یمین لغو. په دا باندې سړی ته نه ګناه ملاویږي او نه دغه کفاره شته. او دوم نمبر دا یمین غموس چې یو سړی په تیر شوی یو چار باندې قصدن دروغزینه قسم وخوري. بیا په داسې صورت کې دغه کفاره خو نشته، خو البته دغه ډیره زیاته او غټه ګناه ده. دا انسان د همیشه به د الله تعالی نه توبه او استغفار کو. درم نمبر دی یمین منعقده. دغه تعریف دا چې یو کس په مستقبل کې د یوې چارې د کړلې یا د نه کړلې په باره کې د قسم وخوري. دا ته یمین منعقده. او که بیا یو کس دا قسم موت کو بیا په یک صورت کې په دغه سړي باندې کفاره هشته. دغه د کفاره تفصیل لدی چې اول خو لاس کسون باندې درمیانه خوراک کو ماړه یې ورکوي، او بیا که هغه نه بیا وداس کو چې لاس کسون ته جمعه ورکوي یا دا یو غلام آزادوي. کچیره دا درې شای نه وي بیا په داسې صورت کې ودا سړی درې ورځې مسلسل رژه نسی. نو دا د یمین تعریف او دغه اقسام دي. درې قسمونه دي، یمین لغو، یمین غموس، یمین منعقده. یمین لغو چې کومه دغه نه کفاره شته او نه ګناه شته. یمین غموس دغه ګناه شته او کفاره نشته. یمین منعقده دغه کفاره شته. بیا الله تعالی مخکې دا خبره بیان کړې دوی یی چې د احرام په حالت کې محرم سړی د پورا شکور کړل دا څنګه دی. کسه شکور دوه قسمه ده، یو دی د وچنځکه شکور او یو دی سمندري د یبول شکور. او د وچنځکه شکور د محرم سړی د پورا د احرام په حالت کې بالکل جایز نه دی. اکا شاید خارو کول وي او کده خارو کول نه وي، دا کې هیڅ فرق نشته. او کچیره محرم سړی د احرام په حالت کې سمندري د یبول داس شای شکور کو بیا د یغ د پورا اجازه شته، اکه د خاروق وي او کده نه وي. بیا الله تعالی مخکې دا خبره بیان کړې دوی چې تاسو بے فائدې سوال دی چنه مکه هغه سوال چې دغه فائدہ نه وي، هغه سوال چې دغه نتیجه ریاستل نه بعد بیا د تاسو پورا هغه کور کړل ډېر مشکل وي. داسې سوال چنه مکه. یو صحابي د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه دا سوال کو چې یا رسول الله آیا حج هر کل فرض دی؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام خاموش شو، غلیش. بیا یې سوال زنه وکړه چې یا رسول الله حج هر کل فرض دی؟ بیا زنه غلیش. نبی علیه الصلاۃ والسلام درامور چې کله سوال زنه وکړه نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وویل
چې کچیر مو ته په ها کې جواب درکړی وای بیا حج هر کل فرض وای او دا کور د توس ته پورا ډېر مشکل دی بیا توس دا کور نشي پیرا کولای دغه نه دا مطلب دی چې هر بے فائدې سول د هر چنه ما کوي بیا الله تعالی د قیامت پر ورځ باندې د محشر پر ورځ باندې او دا ټول نبیون جمع کړي وي او بیا د دینه د امتی په باره کې سول شي چې توس امتینه چې کیم دي دغه خپل توس خپل امت ته د مو او د مو د دین دعوت ورکړی و دی توس ته کیم جواب درک د پیغمبرونو نو دا سول شي بیا پیغمبرون الله تعالی ته دا جواب ورکو یای چې میشته د خپل امتی د اعمال او د یغه د ایمان علم نشته یا الله ته په هر شی باندې خبرې د میشته د علم نشته چې د میشته کیم جواب ورکړی دی میش د تو د دین دغه سره رهنمایي ورته کړی دو او میش د تو د دین دایته دعوت ورکړی دی او هدایت ورته کړی دی خو بیا د تو یا الله ته په هر شی باندې خبرې چې د ایمان او د عمل د کیم لیول دی بیا الله تعالی مخکې دا خبره بیانوي یای چې الله تعالی حضرت عیسی علیه السلام ته دا وویل چې آیا تو خپل قوم ته د خپل زون او د خپل مور د عبادت کړل حکم ورکړی وو یعنی د مونږ بغیر تو خپل قوم ته د خپل زون او د مور د عبادت کړل حکم ورکړی وو عیسی علیه السلام ورته وایي چې یا الله د تو ذات پوک دی د موته چې د یو شی اختیار نشته زه بیا د یغه دعوت ویل ورکاوه یعنی مو صرف د تو د دین او د تو د ذات دعوت ورکړی دی د بل شي دعوت مو هیڅ چاته نه ورکړی بیا الله تعالی ته د هر شي اختیار دی او الله تعالی حضرت عیسی علیه السلام الله تعالی ته دا خبره بیان کو یا چې مو خپل قوم ته د تو د دین دعوت ورکړی وو او کچیر دی د دغه نافرمانی وکړو یا الله بیا ته تو اختیار دی که ته سزا ورکوي او که څه پکې او مو دعوت ورکړی وو کچیر دی نافرمانی نه وي کړی او د شکر کړی وي یا الله د تو بیا اختیار دی دا شی د تو په اختیار کې دی که یو سره ګناه وکړو نافرمانی وکړو که هغه ته سزا ورکوي د تو اختیار دی که هغه معاف کوي هم د تو اختیار دی په هر شي کې د تو اختیار دی د الله تعالی نه بغیر پیغمبر ته یا صحابی ته یا بل نیک کس ته یا بل چاته د هیڅ شي اختیار نشته بل پانه بعد الله تعالی دا خبره بیانوي یی چې عیسی علیه السلام دا هغه رز دو چې په دارز باندې رښتیا هر سړی ته فائدہ ورکوي چې کیمیو سړی رښتیا وایي هغه سړی کامیاب دی او چې کیمیو سړی دروغ وایي هغه سړی همیشه د پوره ناکام دی نو الله تعالی د میشتوس ته همیشه د رښتیا ویلو توفیق نصیب کو او الله تعالی د میشتوس د ګنا نه وسوتي او د دروغ نه د الله تعالی میشتوس په خپل حفاظت کې وسوتي مخکې دا سورۃ الانعام انعام یی زناور ته په دغه صورت کې چونکې الله تعالی د زناور احکامات او تفصیل دا بیان کړی دی دغه د واجب نه د سورۃ الانعام یی او په دغه صورت کې الله تعالی د وتعالى سے پیغمبرونو تذکرہ کړی دی یعنی په نور صورتونه کې الله تعالی د پیغمبرونو د مرزیو ته تذکرہ نه کړی لکه په دغه صورت کې چې الله تعالی تذکرہ کړی دی بیا الله تعالی توحید باز کړی دی د قیامت الباس بیان کړی دی او بیا الله تعالی دغه صورت په شریک الله تعالی دا خبره بیان کړی دی الله تعالی د مشرکین نه د سولوک یی چې هغه مشرکین هغه کسون چې تاسو د مشرک هغه کس چې کیم د تاسو د مشرک جوړ کړی وو د تاسو د یغ عبادت کو په یغ باندې خپل ځون قربانو په یغ باندې خپل مول قربانو او د هر کور د مشکلات ته پوره تاسو یغ ته سجده لګول د یغ عبادتم کو هغه چیرته دی وس الله تعالی پښتنه نه کو چې هغه چیرته دی وس وستارو شي وست تاسو امداد وکړو تاسو پریشانی د حل کو تاسو د جهنم نه بچ کو هغه چیرته دی بیا دوی ورته وایي چې الله موږ د پتو قسم چې موږ مشرک نه یو الله تعالی بیا د دې هیڅ بنا نه وري په یغزي کې چې کیم کاز په دنیا کې داس غلطه چار وکړو یو تو سزو خامخا ملاويږي ها اک الله تعالی هغه په خپل فضل او کرم سره هغه معاف کو خو اصول او قانون داسته چې یو تو سزو ملاويږي بیا الله تعالی داسو کو چې د په خلی بندو مهر ولاګوي د دې لوسینا د دې عذاب شي سترګې غوژینه دا د دې خلاف گواہی کو او په ټولنا
مشکل وخت ولته دی چې کله د تو خپل اعضا د تو خلاف ګواهي درکوي. الله تعالی د میشتو د هر قسم ګناه نه په حفاظت کې وسوتي. د آخرت ولا چې کیما الله تعالی داس وخت مقرر کړی دی چې پاکې د خلق د اعمال یې شي، هغه وخت ډېر مشکل دی. الله تعالی د میشتو په خپل فضل او کرم سره جنت ته بوځي. بیا الله تعالی دا خبره بیان کړې دو یا چې کلام مشرکین یا کافر دا د قران کریم د آیات یا د قران کریم د آیات توهین کو د پابند ملاند وای پابند طنز کو، بیا په داس صورت کې تداس کا چې د دینه مخ په دابل طرف اړه. دا حکم بظاهر خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دی، خو دا حکم عام دی د امت پر هداي کچیر ته داس یو امتی مخته یو کافر یا بل کس داس چې هغه د قران توهین کو، بیا د یو سره داس رویه اختیاروي. بیا الله تعالی مخکې د حضرت ابراهیم علیه السلام د توحید اعتراف او د آزر او د چې کیم قوم دی د هغه د بت پرستی تردید الله تعالی بیان کړی دی. حضرت ابراهیم علیه السلام د دین دعوت ورکو او آزر و بتون جوړول. حضرت ابراهیم علیه السلام د دین د توحید دعوت ورکو، آزر و خلق مشرک جوړول. بیا حضرت ابراهیم علیه السلام یو ورځ خپل پلور ته وچ ای ابا جان ته او د تو قوم دا ټول گمراه دي. بیا داسې وشول چې حضرت ابراهیم علیه السلام خپل قوم ته د دین دعوت ورکو، توحید یې ورته بیان کو، دلایل یې ورته پیش کړل. دغه د وجه نه یغه د قوم چې کیم دا یغه بت پرستی پرېښوله. داسې د تفصیل واقعا الله تعالی بیان کړی دو. بیا مخکې الله تعالی دا خبره بیانوي یی چې د وتله سه پیغمبرونو تذکرہ الله تعالی په دغه آیات کې کړی دی. وتلک حجتنا اتینا ابراهیم علی قومه نرفع درجات من نشاء. الله تعالی مشته دا حکم کړی دی یی چې هغه شینا چې هغه د ټول انبیا په تعلیمات کې مشترک دي، پابونه تسخه مخه عمل کوي. په توحید کې په عقیده کې توحید شو، یا داسې رسالت شو، په عبادت کې اخلاقیات شول، یا داسې دیانتداري شول، رښتیا شول، او د حقوق ادا کول شو. نور د شینه چې څومره هغه مشترک وي د یغه خمخات تس لحاظ سوته هغه خمخا کې. بیا الله تعالی مخکې دا خبره بیان کړې د رؤیت الله. الله تعالی قران کریم کې بیانوي لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. د میش د عقیده دو چې یو پیرای یا یو سړی په دنیا کې د الله تعالی دیدار نشي کړلی، په سترګې سره د الله تعالی دیدار نشي کړلی. او کیم یو سړی چې جنت ته لور شي، مؤمن وي، جنتی وي، په جنت کې الله تعالی د کس ته خپل دیدار په نصیب ورکوي. بیا ولته الله تعالی میشته سویني مخمخ ورته نوست وي. او په حدیث کې درسي چې الله تعالی نبی علیه السلام ته خپل دیدار ور نصیب کړی دی. دا په ظاهره خو آیات او د حدیث مخالف دی. آیات کې الله تعالی دا بیانوي لا تدركه الابصار، او په حدیث کې درسي چې الله تعالی نبی علیه السلام ته خپل دیدار ور نصیب کړی دی. نو کسي نبی علیه السلام چې کله د الله تعالی سره مخامخ شو، الله تعالی خپل دیدار ور نصیب کړ د معراج ول وخت. نو په قران کې دا اصول چې په دنیا کې یو کس د الله تعالی دیدار نشي کړلای، او چې نبی علیه السلام د الله تعالی دیدار کړی هغه دنیا نه و بلکې عالم آخرت و. نو هغه خو د قران نه ثابته ده چې په آخرت کې هر انسان چې مؤمن وي هغه د الله تعالی دیدار کړلی شي، خو په دنیا کې یو کس د الله تعالی دیدار نشي کړلی. الله تعالی د میشتوسته په آخرت کې خپل دیدار نصیب کو، او الله تعالی د میشتوس د هر قسم ګنا نه، د هر قسم پریشانی نه په حفاظت کې وسوتي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.